په سلامونو مهرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. نن ورځ په تخار ولایت کې یاستو او را سره یو دوست شاعر ښه توانا شاعر دی چې خپل استعداد باندې ښه شعرونه لیکي. دنه موږ یو څو شعرونه به اورو او د شعرونه فارسي ژبه کې وایي. ټول ژبې زموږ د وطن ژبې دي او دې شاعر نه به موږ په فارسي کې یو شعر اورو. په دې هیله دوستانو چې تاسو د خوښې وړ وګرځي. جناب ایماق صاحب، اول به شما ښه راغلاست وایم خپرونې ته او از شما یک خواهش داریم که به همین دوستایی که بیننده هست به یک شعر تقدیم کنی که از خوش کلگی مردم که آز میبینه خوش بیان. به نام یاد خدا، تشکر از برنامه شما عزیز صاحب. ما یک دو بیتی برای شما آماده کردیم. صرف همین دو بیتی رو براتون میگم. میگه از بهاران کی شود سرسبز سنگ، پاک شد تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش. که شعر واقعا خیلی برای خودم جالب تمام میشه. هدفم از این شعر ای است که یعنی از هر قدری که باران شود، هر قدری که چی شود، هیچگاه از سنگ گل نمیروید. باید خاک باشیم که ما یعنی انسان ها رو به خاک تشبیه داده که باید مثل خاک باری از این چی بکنیم، باید گلاه های رنگ و رنگ باید با وجود بیاد. یعنی دل ما رو مثل یک خاک نرم بکنیم، نه مثل سنگ. و این اساس باید ما شما کوشش بکنیم که انسان دوستی، بشر دوستی، همه چیز رو به وجود داشته باشیم. واقعا مردم افغانستان از هر لحاظ انسان های بسیار خوب و انسان دوست هستند. افتخار میگم برایشان. تشکر. با سلام.